بسم الله الرحمن الرحیم. اتمه برخه ته ښه راغلاست درته وایم. د نن ورځ د موږ تاسو موضوع ده ټارګیټ. موږ تاسو مخکې په شاخصو باندې یا په انډیکیټرز باندې موږ تاسو مکمل خبرې وکړي. کله چې موږ تاسو د شاخص نوم اخلو په دې معنی باندې چې هر شاخص یو ټارګیټ باید ولري. نو نن ورځ موږ په دې باندې خبرې کوو چې ټارګیټ څه شی دی، ټارګیټ څنګه سیټ کی. دا د موږ تاسو موضوع ده او دا هم مرتبطه ده په دویم سټیپ باندې چې choose your indicators، یعنی کله چې موږ تاسو monitoring and evaluation پلان جوړو. دوهم سټیپ کې یو خورا اوږد سټیپ دی چې مکمل خبرې پې شوي دي. اوس تقریبا آخري سټیج ته رسېدلي چې هغه ټارګیټ دی او د ټارګیټ پیژندنه ده چې ټارګیټ څه شی دی او ولې موږ تاسو باید ټارګیټ وټاکو. نو په همدې موضوع باندې په راتلونکي سلایډو کې موږ تاسو خبرې کوو چې ټارګیټ څه شی دی او ولې موږ تاسو باید ټارګیټ ولرو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې موږ تاسو مختلفې پروژې لرو او د هغو ټارګیټ اکثریت وخت تیار د ډونر د خوا ورکړل شوی وي چې په هغو کې په لاک فریم تیار جوړ شوی وي. د هغو په مطابق ډونر ته وایي چې مثلا د هر کی پرفارمنس انډیکیټرز په دومره ټارګیټ لري. ولې د موږ تاسو خبره دا ده چې که چېرته موږ تاسو ته ډونر ټارګیټ رانه کړي، موږ تاسو خپله پروژه ډیزاین کوو د خپل ځان نه او بیا موږ تاسو ورته شاخصونه ټاکو او موږ تاسو یې میني سیستم جوړوو او د هغو شاخصو دپاره بیا موږ تاسو ټارګیټ ټاکو. نو بیا څنګه موږ تاسو وکولی شو چې ټارګیټ ورته سیټ کړو. نو اول ټارګیټ د ټارګیټ یو تعریف دی چې هغه یو کمیټمنټ دی د مثلا د مختلفو پارټنرانو سټیک هولډرز سره چې موږ تاسو ته اوس پروژه تطبیق کوو، چې موږ تاسو به مثلا په مشخص وخت کې هغه نتیجه په لاس باندې ورته راوړو. دا دوی ته ټارګیټ ویل کیږي. د ټارګیټ چې موږ تاسو څنګه یو ټارګیټ سیټ کړو، دا یو ډېر قوي اکسرسایز دی. په دوی حساب باندې که چېرته موږ تاسو ټارګیټ ونه لرو، د یوه شاخص لپاره ټارګیټ ونه لرو، نو ټیم نه پوهېږي چې مثلا دی څومره اچیومنټ لري، څومره کار یې کړی دی، آیا دی کامیاب دي که ناکام دي. نو یو د ټارګیټ د عمده اهدافو نه دا دی چې ټارګیټ موږ تاسو تشویقوي. البته موږ تاسو چې کوم ټیم سره کار کوو ټول ټیم تشویقي په دې باندې چې دی کوم اچیومنټ چې یا کوم موفقیت چې دی لاسته راوړي په هغو باندې دی افتخار کو فرضاً، یعنې یو تشویقي بڼه لري ځکه چې دی د خپل کار نتایج ګوري. نو په دې حساب باندې دی تشویقي. بله خبره دا ده چې ټارګیټ د مختلفو سټیک هولډرز سره باید په دې باندې بحث وشي چې موږ مثلا څومره ټارګیټ لاسته راوړی شو. مثلا که ټارګیټ چې تاسو ډېر لوړ ټاکئ، طبیعي خبر ده ډونر ډېر تشویقي، هغه تاسو ته ډېرې پیسې درکوي ځکه تاسو ډېر کار کوئ په حساب باندې. یعنې څومره چې ټارګیټ لوړ وي اچیومنټ هم عمره زیات وي او ټیم ډېر زیات کار کوي. ولې خبره دا ده چې د ټارګیټ یعنې موږ تاسو باید ډېر لوړ هم ونه ټاکو، ډېر ښکته یې هم ونه ټاکو او دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري چې موږ تاسو یو ټارګیټ څنګه سیټ کړو. نو نن ورځ د موږ تاسو موضوع په دې باندې ده چې ټارګیټ وپېژنو چې ټارګیټ څه شی دی. لکه هر انډیکیټر چې کله تاسو کی پرفارمنس انډیکیټر ډیولپ کړئ ورته باید تاسو یو ټارګیټ وټاکئ. ټارګیټ هغه څه ته ویل کېږي چې په مشخص وخت کې باندې تاسو مثلا څنګه وکړئ په مشخص وخت کې هماغه نتیجه په لاس باندې راوړئ. د مثال په ډول که زه ووایم چې number of teacher
training management for example دا یو indicators دی زه دلته لیکم د مثال په ډول number teachers trained and management یعنی اوس موږ دته یو ټارګټ سیټ کوو د مثال په ډول 3000 teachers will be trained for example will be 2022 2000 okay that's it from 2022 to 2025 لیږنه نوم که وضعي کړو موږ تاسو کولی شو چې دلته ولیکو from January 2022 to for example to December 2022 25 اوس موږ دا مشخص کړه چې ته دې ځای موږ تاسو ټارګټ شو په حساب باندې number of teacher training management دا موږ تاسو مثلا موږ تاسو یو key performance indicator موږ تاسو ډیولپ کړئ for example خپل پروژې لپاره او په موږ تاسو همدارنګه شاخص هم مثلا دا موږ تاسو د شاخص لپاره موږ تاسو مشخص کمیټمنټ ورکړئ چې 3000 استادان باید په ټرین شي د جنوري 2022 نه تر دسمبر 2025 پورې یعنی په 3 کالو کې موږ تاسو هغه کوم تعهد چې مثلا ډونر سپارلی دی هغه په 3000 شاګردان دي چې په 2025 کال کې پورې به موږ تاسو باید څنګه کړو ټرین کړو بله مهمه خبره ده چې ټارګټ باید آیډنټیکل وي انډیکیټرز لکه دلته اوس آیډنټیکل دا دی چې دلته موږ تاسو ټارګټ مرتبط په ټرین باندې یعنې وڅرخوو لکه دلته 3000 ټیچرز موږ باید تاسو باید ټرین کړو په 2022 نه تر دسمبر 2025 پورې نو او د موږ تاسو هغه چې دی دغه څه ورته وایي انډیکیټرز چې دی هغه هم number of teacher trained in management so target هم څنګه کا identical هم کا تو باید چشته وي تاسو target باید identical وي چې target ده نور څه په دې باندې نورې خبرې هم کو چې target څه شی دی او څنګه موږ تاسو د دې په اړه څنګه موږ تاسو target سیټ کو یو څو مهمه نقطو ته اشاره کو دلته ټارګټ که تاسو هر وخت ګورئ اکثریت اوس موږ تاسو ته ډونر پروژه کې وي په افغانستان کې نو یو شی داسې دی چې بیا هم موږ تاسو باید وپوهیږو چې ټارګټ په کومو اشکالو باندې وي ټارګټ کیدلی شي په کوانټیټي باندې وي یعنې ځینې پرفارمنس انډیکیټرز دي چې هغه ته ټارګټ ورکړی وي چې په کوانټیټي باندې وي نو quantity دا معنی چې counts the number of something د مثال په ډول لکه دلته مو مثال ورکړی دی 1000 children will receive for example will receive health care دا مثلا د صحت په برخه کې پروژه ده نو د مو دلته مطلب دا دی چې ټارګټ کې دا چې په کوانټیټي باندې وي چې موږ تاسو نمبر کاونټ کول کده او دا مثلا په مختلفو وختو کې موږ تاسو په مشخص وخت کې موږ تاسو د 1000 یا 1000 ماشومان موږ هیلث کیر خدمات باید ته ورسو بله خبره دا ده چې ټارګټ کېدلی شي چې د کوالټي په شکل باندې وي کوالټي دا مطلب چې آیا دا شی ښه دی خراب دی نو موږ تاسو کولی شي مثال په ډول کیدای شي داسې ټارګټ وي چې 90% of participant will rank
their experience as satisfactory or better. موږ یو انډیکیټر مثلا کړی دی څه ورته وایي سیټ کړی دی چې خلک د خپلې تجربې په اړه مثلا موږ تاسو ته ووایي نو په هغو کې کیدای شي داسې وي چې کوم خلک چې هغه اکسپریانس تاته خپل اکسپلین کوي دی مثلا سټیسفیکټري یا مثلا ډېره ښه تاسو ته وښیي. مطلب دلته دا دی چې یعنې ټارګیټ کیدای شي کوالټي واوسي او افیشنسي او ټارګیټ کیدای شي افیشنسي وي. افیشنسي دا معنا چې موږ تاسو د لیس انپوټ نه مور آوټپوټ ولرو دا ته افیشنسي ویل کېږي. د مثال په ډول موږ تاسو کولی شو چې ووایو چې 80% د پروژې فنډ for example 80% of project funding will be spent purchasing school supplies. یعنې موږ تاسو دلته ټارګیټ کېدلی شي د افیشنسي په شکل باندې وي. یو شی دلته دی دلته هم پرسنټیج دی او په کوالټي کې هم پرسنټیج دی. نو تاسو به د دې نه دا درک کوئ چې جمله څنګه ده. تاسو به دغه محتویات نه پوهیږئ چې دا ټارګیټ په افیشنسي بحث کو که دا په کوالټي باندې بحث کو. خو په هر صورت باندې د تاسو معلومات لپاره ټارګیټ د کوانټیټي په شکل د کوالټي او افیشنسي په شکل باندې موږ تاسو کولی شو شاخصو ته سیټ کو. دوهم چې دی set your final target first. تر ټولو مهمه خبره ده چې تاسو په اول قدم کې باید ټارګیټ چې کوئ فاینل ټارګیټ باید تاسو سیټ کړئ. ځکه چې تاسو فاینل ټارګیټ سیټ نه کړئ بیا تاسو نشئ کولی چې خپله یوه معقوله نتیجه ولرئ د خپل کار نه. لکه د وخت هم چې ما مثال ورکړئ د مثال ډول موږ تاسو یو شاخص لرو د مثال په ډول مثلا number of farmers for example farmers train for example and post harvest management for example management. نو د دې لپاره چې موږ تاسو ټارګیټ ورته سیټ کوو مثلا وایي چې 50,000 farmers will be trained. وقتی مختار پروژه چې کله رن کی پروژه مشخصه مثلا د 2023 نه تر 2024 پورې مثال په ډول یعنې په یوه کال کې موږ تاسو باید 50,000 فارمرز ټرین کړو. یعنې دا موږ تاسو په حساب باندې د ما مطلب دا دی چې دلته موږ تاسو باید په اول سر کې فاینل دا موږ تاسو فاینل ټارګیټ دی. نو بیا دا ټارګیټ مثلا په د یوه کال کې په مختلفو میاشتو باندې ویشل کېږي چې په هره میاشت کې مثلا موږ تاسو څومره ټارګیټ ولرو څومره اکچوال ولرو. یعنې په مختلفو میاشتو کې موږ تاسو د ویشو او اکچوال لاسته راوړو. نو دا په ټارګیټ باندې دا خبرې چې په اول سر کې باید فاینل ټارګیټ موږ تاسو څنګه کړو سیټ کړو. درېیمه خبره ده چې ټارګیټ ځینې وخت کېدلی شي چې اجست شي. اجست دا معنی چې یعنې اوس لکه ما چې په مخکیني سلایډ کې مثال ورکړی چې مثلا 3,000 یا 3,000 دهقانان باید مثلا په پوسټ هارویسټ منیجمنټ کې موږ تاسو ټرین کړو په جریان د یوه کال کې. ولې ځینې وخت کېدای شي چې موږ تاسو د مختلفو چیلنجو سره مخامخ شو او موږ تاسو ټارګیټ څنګه کړو څه ورته وایي چینج پکې راولو اجست یې کړو. نو هغه څو کیسونه دي مثلا ډونر تاته وایي چې زه تاته ډېر فنډ درکوم ته مثلا دا 15,000 دهقانان دی 10,000 ته که
یا درته وي چې مثلا وروره زه تا ته فنډ نه درکوم، مثلا پخوا ما تا ته 8 لکه روپۍ درکولې، اوس تا ته 3 لکه درکوم، ته د قانون که وروره 500. نو دا په دې پورې که چېرته فنډ چینج شي د موږ تاسو په ټارګیټ کې به تغییر راځي. مثلا یعنې موږ تاسو باید یا کم کار وکړو یا زیات کار وکړو. که چېرته سکوپ اف ورک مثلا موږ تاسو چینج شي، د مثال ډول پروژه کې تغییرات راسي، نو بیا هم مثلا په ټارګیټو کې څنګه کې تغییر راځي. او که مثلا if there is a major change د ټارګیټ په audience کې مثلا تغییر راځي، نو بیا به هم ټارګیټ څنګه کې adjust کوئ به تاسو. نو په دې درې سناریوګانو کې موږ تاسو کولای شو ټارګیټ څنګه کړو adjust کړو په حساب باندې. بله خبره مهمه دا ده چې کله چې موږ تاسو ټارګیټ adjust کوو، په دې کې به مختلفې پارټیګانې ټول طرفونه به شامل وي. لکه په افغانستان کې اکثریت پروژې چې دي هغه ټولې ډونر ورکوي، خو په هر صورت که یې ډونر ورکوي او که موږ تاسو خپله پروژه ډیزاین کړې وي، د کی پرفارمنس انډیکیټرز موږ تاسو ډیولپ کړي وي، کوم سټیک هولډرز چې د موږ تاسو دي د هغو سره باید موږ تاسو څنګه کړو په ډېر محتاطانه شکل باندې باید دا خبره شریک کړو چې موږ تاسو ټارګیټ څنګه کوو adjust کوو. یعنې هغه باید خبر واوسي، ځکه که دا دا معنی لري که تاسو چېرته هغه خبر نه کوئ، بیا سوشل کانفلیکټ منځته رسي او نور مشکلات منځته رسي. د مثال ډول تاسو په یو کلي کې د قانون ته ویل چې موږ 4 ځله د قانون په اړه ټریننګ ورکوو، ولی یو وخت کې ډونر ته ویل چې نه تاسو باید زر، نه تاسو باید عاجل د کلي کمیونټي خلکو ته خبر ورکړئ، هغه ټول هلته د دې موضوع نه باید خبر وي. یا مثلا که 4 زره نه 10 زره ته خیژي باید تاسو هغه ټولو ته خبر ورکړئ. یا مثلا تاسو سکوپ اف ورک چینجي د پروژې مثلا درته وي چې تاسو پخوا وختو کې د مثال په ډول یا پروژه وه په ماشین آلات یې توزیع کول، په د مثال په ډول نور څه کارونه یې کړل، بودیجه یې ډېره زیاته وه، ولې تاسو سکوپ اف ورک چینجي، یعنې په دې معنی باندې چې تاسو ته لیمیټیشن منځته رسي، یعنې تاسو ته ویل کېږي چې دا کار نشي کړی، نو په دې وختو کې هم ټارګیټ کې تغییرات منځته رسي. او یا که مثلا د موږ تاسو میجر چینج په آډینس کې وي، نو موږ تاسو بیا هم باید څنګه کړو ټارګیټ adjust کړي په دې حساب باندې. خو په هر صورت باندې مهمه خبره دا ده چې ټول باید باخبره واوسي یا په ډېر محدودانه شکل باندې باید دا موضوع شریکه شي. بل ټارګیټ should be ambitious but realistic. دا ډېره مهمه خبره ده. ambitious because دا مثلا کله چې موږ تاسو ambitious ټارګیټ وټاکو، ټارګیټ مثلا لوړ ټارګیټ وي، بیا ټیم ډېر تشویقي، ځکه چې دی په ډېر لوړه سویه باندې موفقیتونه او لاسته راوړنې لري. که بله خبره مهمه دا ده چې تاسو مثلا حتمی به د پروژې دپاره تاسو به یو ډونر لرئ، یعنې بدون د ډونر نه موږ تاسو نشي کولای چې پروژه تطبیق کړو، یا به دولتي ډونر وي یا به لکه خارجي ډونران وي، لکه بانک جهاني مثلا په مثلا یا اروپایي ډونران په افغانستان کې چې دي، یا به د امریکا د متحده ایالاتو پرمختیایي موسسه وي، نو مختلف ډونران، یا به حتمي د یو تجار نه تاسو پیسې اخلئ. نو په دې صورت کې چېرته تاسو ټارګیټ لوړ ټارګیټ وي، هغه ډونر هم تشویق کړي چې تاسو ته مثلا ډېر فنډ درکړي، او چېرته څه ورته وایي ټارګیټ هم ډېر کم سیټ کړی وي، بیا ډونر نه غواړي چې تاسو ته ډېر پیسې درکړي، په دې خاطر باندې چې دی پوهېږي چې تاسو ډېر کار نشئ کړلی. یعنې څومره چې لوړ ټارګیټ وي، دې معنی باندې چې تاسو ډېر زیات کار کړلی شئ، د کار توانایي ډېره لرئ. بل دا څه دی چې ټارګیټ باید ریالیسټیک ټارګیټ تاسو وټاکئ، یعنې ټارګیټ به داسې نه وي چې مثلا کله تاسو ډېر خوشبینه وئ، تاسو ډېر ټارګیټ سیټ کئ، لکه چېرې تاسو مثلا څه ورته وایي یا پیسیمیسټیک وئ په حساب باندې، کم ټارګیټ سیټ کئ، یا اپټیمیسټیک یعنې ډېر. نو ټارګیټ چې دی هغه باید ډېر
ریالیستیک واوسي، یعنې داسې معنا چې هغه باید په بینانه ډول موږ تاسو وکړلی شو چې هغه شی لاسته راوړو، یعنې هغه باید عملي جنبه باید ولري په حساب باندې داسې حساب دی. نو دا چې موږ تاسو یو امبیشیس ریالیستیک ټارګیټ وټاکو، دا یوه ډېره ټریکي ټاسک دی. انشاءالله په راتلونکي برخه کې به موږ په دې باندې بحث وکړو چې ټارګیټ څنګه سیټ کړو. اوس صرف د ټارګیټ پیژندنه وه چې موږ تاسو ټارګیټ وپیژندئ چې ټارګیټ څه شی دی.